په کندهار، کابل، خوست، روزګان او فراه کې مرګونې او دردونکې پیښې او وژنې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خوست سیمه ییزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت یو ځوان اوسیدونکي په کابل کې ځان وژنه کړې ده. سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دې ځوان د جمعې پر ورځ د تلې پر 14 خپل ژوند پای ته رسولی. دا ځوان رشید شاه نومید او د خوست مرکز اړوند د شګې کلي اصلي اوسیدونکی و. په خوست کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو بل ځوان وژل شوی. دا ځوان خلیل نومید او د خالي یاشنبې پر ورځ د تلې پر 14 په ډزو وژل شوی دی. خلیل د خوست د اسماعیل خیلو مندوزي ولسوالۍ اوسیدونکی و او د همدې ولسوالۍ پورې په اړوند سیمه کې وژل شوی دی. په کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یوه 15 کلنه نجلۍ د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. سرچینو د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د تلې پر 15 اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا نجلۍ د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په ګل کالاچي سیمه کې وژل شوې ده. نوموړې خپل میړه د پلار په کور کې په ډزو وژلې ده. د فراه سیمه ییزې سرچینې وایي چې د اسلامي امارت ځواکونو یو کس په پوسته کې د نه درېدو له کبله په ډزو وژلی دی. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه د خالي یاشنبې پر ورځ د تلې پر 14 شپه مهال د لاش او جوین ولسوالۍ په شمس آباد کلي کې رامنځته شوې ده. دا 37 کلن کس اعلی نظر نومید. د روزګان سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژانده وسلوالو په دغه ولایت کې یو کس په ډزو وژلی دی. سرچینو د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د تلې پر 15 اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې 2 کسان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په ناکل سیمه کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې یو بل کس ټپي شوی هم دی. په فراه کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې ناڅرګندو کسانو یو کس وژلی او میرمنې ټپي کړې ده. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه د خالي یاشنبې پر ورځ د تلې پر 14 د فراه د لومړۍ ناحیې پورې په اړوند سیمه کې شوې ده. دا کس ډاکټر او په خپل کارتنځي کې له خپلې ډاکټرې میرمنې سره د چړو په ګزارونو وژل شوی او میرمنې ټپي شوې. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوال د شپې یو کور ته ننوتي او یو ځوان او د هغه خور یې وژلي دي. سرچینې زاویې رسنۍ ته منلي چې ځوان لا هم د شدیدو ټپونو له وجې بستر دی خو د هغه خور ځای پر ځای وژل شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او ځایي امنیتي مسؤلانو هم د دې پیښې د رامنځته کېدو څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.